راځئ دوستانو بعضې پیسې در باندې وګورم او دا د کم وخت دي. تاسو ووایئ چې د کم وخت دي او کم نوټونه دي. ته وګوره چې په دې کې 1000 ګونې دي او 500 ګونې پکې دي. دلته ورته وګورئ چې د آسونو چاپ ده په او هر څه یې په لیکلي دي. او همداسې راځئ وګورو چې 1000 روپۍ پکې دي. دا وګورئ څونه ښکلي نوټونه دي چې د نوي جدید دا اوس دستې د هغه نه بانک نه راغلي. ته ورته وګورئ چې دا به یې کم وخت دي. تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ. په دې کې مختلف نوټونه دي چې 100 ګونې هم پکې دي، 10 ګونې هم پکې دي، 500 ګونې هم پکې دي، همداسې 5000 ګونې د افغانستان تاریخي ځایونو عکسونه هم په دي. چې تاسو یې ماته په کمنټ کې ووایئ کوم کوم عکسونه په دي. او د اوچا پیسې هم دي. او دلته خو د اوچا عکس هم راغی. ورته وګوره دا خو ډېر نوی ده. هغه زوړ سوی ده، بیخي بلکل زوړ سوی ده. دا نور چې دا نور بیا نوي دي. دا د اوچا ظاهر شاه دي که دا د اوچا دي که نه رښتیا؟ هو دا د اوچا د وخت نوټ ده چې 1000 روپۍ نوټ ده. د افغانستان بانک نوټونه دي، مختلف نوټونه دي په دې کې چې دې څونه کلونه تیر سوي دي، څونه ټایم تیر سوی ده. 5000 ګونې او مختلف تاریخي ځایونو جوماتونو عکسونه دي د افغانستان. او په دې کې دا 10,000 روپۍ نوټ ده. تاسو یې ماته په کمنټ کې ووایئ دا د کوم ټایم بانک نوټو روپۍ دي. او همداسې پکې ښې ډېر روپۍ پکې دي. که دونه روپۍ تاسو سره وای تاسو څه پکې ول؟ تاسو ورته وګورئ. او د دې روپۍ نه و څه شی جوړېږي؟ 100 روپۍ ترې نه جوړېږي. او دا زموږ یوټیوبر دی. مختلفې ډېرې ښې پیسې وي، خو نه پوهېږم چې دا اوس ولې نه چلېږي. 2 روپۍ موږ سره آخر کې موږ سره چلېږي نه دا روپۍ. دا ولې دغه ټولې کړلې راته. ورونه دا تاریخي اساس دی. دا میوزیم ته ځي د خیره سره. عزت الله دا میوزیم والا ما نه غواړي اوسي که نه اوسي. د میوزیم والا ما نه غواړي د ټولو ماته راکوي یو